د چا په کور کې خدا مکه الله دې هر مسلمان وساتي. مرګ رالی په کور کې کونډه پاته سوله، د کونډې چې کله عیده تېره سوله پره سوله، دا اختیارمنه ده. لکه دا چې له کوزدې واده مخکې اختیارمنه وه، نن هم د دغسې اختیار لري. نه د خسر د خدمت حق ورباندې ستا، نه د مور د خواشي د خدمت حق ورباندې ستا، نه د لیوره حق ورباندې ستا، نه هغه د لیوره د خور حق ورباندې ستا. څنګه ساده څه کول پکار دي؟ عیده پره سوله، دا خپله زنانه کښېنوه، تا زویه زما خو د زویه سره ولې نکاح دې وله، تا ته پوره اختیار دی. که د پلار کره ځې هم، که د لې زما سره کښېنې هم، په عزت اولاد الله در کړی دی. او که زما په کور کې یو بل داسې مطلب مناسبه رشته وه، هم ستا خوښه ده، هم ستا خوښه ده. دا اختیار ورکړه. بیا چې د بچي هره لاره اختیار که هغه ورسره وکړه. ته خو نو نیکه یې، نو نیکه چې کله مړ سي، د هغه د نیکه په ژوند کې چې کم زوی مړ سوی دی، د پلار په ژوند کم زوی مړ سوی دی، نو د هغه زوی چې کم اولاد پاته سولو، هغه بیا د نیکه په دا جایداد کې حق نه لري. نو به نیکه راولاړ شي، وصیت به وکړي چې زما و نور زامن څو حصه ورکوم، د درېیم حصې مطابق دا زما د لمسیانو دپاره د سبا که مړ سو بیا به جنجالونه نه وي. دا اوس کې یو خاوند مړ سو، زنانه پاته سوله. چې پاته سوله، نو هغه 30-40 کاله عمر دی دا زنانې، یا به 15 یا 25 کاله یي. اوس یې څه چم کوئ؟ اوس راولاړ سو، افسر ورته وایي زموږ کونډه ده، موږ نه پرېږدو. څه به کوې؟ نو زما د 9 کالو زوی دی، زه هغه ته کښېنوم. زما د 9 کالو زوی دی، زه هغه ته کښېنوم. کونډه وایي زه نه کوم، زه نه کوم. دا یا مخابطه، خو زموږ عزت یې، زموږ ناموس یې، ستا دپاره خو زه پیغورونه نه شم وړلی. چې د جهنم پیغور وړې، خو دغه پیغور ویسه. د جهنم د مارانو لړمانو پیغور وړې، خو دغه پیغور ویسه. ولې د بل د لوڼو سره بد کول کېږي؟ ماته یو زنانې ویلې، اوس مې سړی وایي چې مولوي صاحب تا د زنانو سره ډېر نه تعلق نه لرم. راله راځي ستړې ستومانه ژړېدلې، هغه راسي. نو ویلې مولوي صاحب زما خاوند مړ سو. چې مړ سولو، نو بیا زما سر، زما د خاوند پلار، زه و دا بل ورور ته کښېنولم. هغه واده لري، نه له ما پوښتنه کړې ده، نه له زویه پوښتنه کړې چې دا زه چا ته کښېنولم. ټیک دی، واده اوسه، د درواغو ملا بیا راغوښتی، ملا ته 500 روپۍ ورکړه، هره نکاح در اچي بیا. نو ما خیال دا 12 دی که 14 کال دی، والله که دا زما خاوند زما کمرې له راغلی. پلار کې زه ورکړم ودته، زه خو نو کونډه سوم، زه خو ذلیله سوم، زه خو تباه سوم، زه خو ستړی سوم. قرار پلار ترتیب جوړ کړي، یا زموږ کونډه ده، زما نه پیرزو کېږي، زه بل چا ته نه ورکوم. و خپل د خاوند و ورور ته لیوره ته یې کښېنولم. هغه خپل بچیان لري. په دا 12-14 کاله زما کمرې له نه دی راغلی، نه پر ما غږ کړی دی چې ښځې څه غواړې څه نه غواړې، څه دې ضرورت دی څه دې نه ضرورت. دغه پښتانه چې دوزخ له ولاړ شي ښه دی که جنت لري؟ والله که په جنت ارزي، قسم په خدای په جهنم ارزي. ګوره ته د یوې زنانې د سیاسرې سره دومره ظلم کوې. ولې نو الله فرمایي، د الله رسول فرمایي تاسو ظلم مه کوئ. ته چې ظلم کوې، الله د مظلوم طرفداره دی. او که ته راولاړ سې ته ظلم کوې، د ده خو د دنیا ور تباه که، د دې مظلوم خپل د آخرت تباه که. مه کوئ. زه هر څوک دی الله وساتي، هر مسلمان دی الله، خو راغلی دي پیښې راغلی دي، خو زموږ ته یې دپاره مناسبه نه ده. مناسبه څه کوي؟ ایمان و اسلام و قرآن و د الله رسول موږ ته اجازه نه راکوي. صحیح سلوک کوشش وکړئ. که د چا زوی په بار کې دی، راس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل خلافت کې دا قانون جوړ کړ چې په 4 میاشتې کې څه مجاهدین تللي دي جهاد لره، قومندانانو ته خطونه ولیکل چې د چا 4 میاشتې سوي دي، هغه فورا راواستوه کور ته، خپلو کوروالاو لرې راواستوه. در 4 میاشتې زیات اجازه نشته. نو چې په هغه وخت اجازه نه وه، نن دا اجازه چا ورکړه؟ زموږ خلک په کراچۍ کې 1 کال بل کال راځي. ولې نه راځي؟ وایي پلار مې نه پرېږدي. هغه وایي ته د کوروالا سپی یې، هره ورځ راځغلی. نو بابا ته چې سپی یې په سپینه زر ورته ناست یې، زه ولې نه سپی کېږم؟ دغه ښځه بیا په شاپینګ سینټرانو کې ګرځي، په بازارانو کې ګرځي، ننجاریانو سره ناست دی. ولې خاوند یې نشته؟ نو که ته دلې وه، بیا به دا پېښه سوې وای. ظلم مه کوه. د ظلم پای ډېر تریخ دی. د ظلم پای انجام چې دی هغه جهنم دی، د جهنم اور دی. الله دې د ټولو کونډو دا اوس ګور موږ په دې معاشره کې اوسېږو. سهار په هغه دوکان کې ناست وم، شین یخ دی، وختي هغه 8:30 بجې
دوه کشنیان رالو کشنیان یوه نجلۍ ده یو هلک شپږو کالو د 7 اتو کالو په خدای قسم که د یوه پر سر یا خولۍ وه یا چوټې نو به دا څونه یخ دی منفي روان دی پر دا یخ سیمټ پر دا روډ باندې 10 روپۍ خالي 10 روپۍ ورسره وي خالي 10 د باټو زامنو د نمو زامنو په ودو کې په کروڑو روپۍ خرڅوي ستا همسایګان تباه دي چوټې نه لري بیا که یوه جوړه چوټې راوړې اول یې په فیسبوک کې ورکوې اول دا چنۍ ښکاره کوي بیا یوه جوړه چوټې ورکوي د الله دپاره یې نه کوي چې د الله دپاره یې نه کوي شیطان د الله په خاطر کار نه کوي در په دره تباه سو خاک په سره سو جهنم له ولاړئ داسې د شیطان زامن هغه به هم دغه تباه کېږي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تور مفتي د عمل کول توفیق راکړي الله دې د بدمرغۍ د بدقسمتۍ وساتي الله دې پر دې تور مشتمر راکړي چې موږ مړه دا وایي لا اله الا الله